اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. پښتنو ورونو خویندو، عجیبه نه ده چې بل نن سبا کې پاس کېږي او احتجاج به مونږه څلور پنځه میاشتې پس کوو. اتل زمونږه نن وژلی کېږي او احتجاج به مونږه څلور پنځه میاشتې پس کوو. ګورئ، په وخت که وړوکی شان دی عمل وشي که نه، نو هغه د ناوخته غټ عمل نه چې دی نو هغه بهتر وي. تاسو ته اندازه نشته دی مونږ نن په د ماینز اینډ منرل بل باندې د خپل وسه پورې یو وړوکی شانتې د لوږې هړتال وکړو. علامتي هړتال وم کو، بس دغه زموږ وسو په لږ وخت کې مو راټول کو. زمونږ په وخت د عمل چې دی نو دا مونږ دپاره بهتر دی په نسبت د دې نه چې مونږ هغه عمل چې دی نو شپږ اووه میاشتې پس کوو. پښتنو خویندو، پکار دا ده چې که مونږ یو څیز ته غلط وایو نو د په کوم ورځ چې مونږ هغې ته غلط وایو د هغې ورځې نه زما په خیال چې څومره مونږه وس لرو د هغه وس مطابق چې څومره غټ قدم پورته کولی شو مونږ له قدم پورته کول پکار دی. زما په خیال که تاسو په دې کې صحیح وایئ دې ته چې دا د ماینز او منرل بل چې دی نو دا د ایسټ انډیا کمپنی یو ډیر بهتر شکل دی، یو ډیر نور مضبوط شکل دی چې په دې به ملټای نیشنل کمپنیانې چې دي نو هغه به چې دی د دې غرونو یا د دې دغه چې دی نو هغه مالکان شي او په داسې صورت کې چې هغوی به پې خپل څوکیداران خپل فورس ودروي. څنګه چې ایسټ انډیا خپل یو فورس جوړ کړی و او دا چې بیا د چا غر وي که نه پښتنو خویندو نو هغه چې په خپل هم دغه غر ته ورځي نو دا به غیر قانوني وي. نو زه تاسو ته خواست کوم چې په وخت څومره تر خپل وسه ګام پورته کولی شي پورته کړئ، ځکه چې په وخت وړوکی ګام چې دی د ناوخته د څو میاشتې پس ته ګام نه چې دی د غټ ګام نه دا بهتر دی. دا تاسو ته عجیبه نه ښکاري؟ په خپله لږ سوچ وکئ چې بل نن منظوریږي او مونږ به چې دی نو څو میاشتې پس احتجاج ته راوځو، غټ احتجاج ته. نو بهتر به دی چې تاسو خپلو مشرانو ته ووایئ، څومره چې مشران دي په یو بل پورې د خنداګانو دا وخت نه دی او نه دا سپکو سپورو وخت دی. بهتر به دی چې تاسو خپلو مشرانو ته ووایئ چې میدان ته راشئ، کښېنئ، پېښور کې یو ځای اټاکئ، کښېنئ هلته او وایئ چې یاره دا بل به نه منظوروئ، مونږ تر هغې دلته نه پاسو تر څو چې تاسو دا بل د شاته دغه کړی نه وي. نو دا خو یا بهتر دا وه چې یاره مونږ ته دا خبره راښکاره شي چې دا مونږ څه اورو داسې نه ده، مونږ څه وینو داسې نه ده. یا بهتر دا ده چې د دې باندې د ولس نه ریفرنډم پښتون ولس نه ریفرنډم واخیستلی شي، ځکه چې دا نه خو د یو پارټۍ ملکیت دی دا څیزونه او نه چې دی دا د یو ادارې. د مخکې نه که تاسو ګورئ نو د پښتنې خاورې په وسایلو چې دی هغه یا خو چې دی نو پنجاب غاصب دی او یا چې دی نو فوجي جنرل کرنل یا ای سی ډي سی دا چې دی نو کفیل دی. د هر څه ته غور وکئ او په وخت چې څومره په وخت کېدی شي راپاسئ او ګام پورته کوئ. دا به ستاسو دپاره ستاسو د راتلونکي نسلونو دپاره ډیره بهتره وي. الله مو ښاد او آباد لره. د الله په امان.